د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم ګل له تېرو شپږو کلونو راهیسې په خپلو کروندو کې ځمکني توتان کري. وایي تر کوکنارو یې خواري کمه او ګټه یې ډېره ده. رحیم ګل وایي که د کرنې ریاست یې پر وخت لاسنیوی وکړي نو د کال 4 فصله ځمکني توتان به بازار ته وړاندې کړي. انشاءالله د هر شي نه ښه نتیجه د باغ نه هم ښه نتیجه ورکوي، د کوکنارو نه هم ښه نتیجه ورکړي او پروسه کالم 2 جریبه او سکالم 4 جریبو ته رسول. مشکل دا دی چې زراعت د خوا نه موږ سره هېڅ همکاري نه دی شوې تر اوسه پورې. د 15 کالو کې موږ سره هېڅ زراعت د خوا نه همکاري نه دی شوې چې موږ ته په ټیم سره ورسېږي، موږ ته کومک وشي، د دوایانو کومک وشي موږ ته او د ګرین هاوس کومک وشي موږ سره چې ګرین هاوس یې موږ د کال کې 4 فصل هم د دې نه حاصلات جګولی شو. سید علي شاه بیا د ځمکنیو توتانو پیر او پلور ترسره کوي. وایي په بازار کې د وطنیو توتانو مینوال ډیر او دوی هم مناسبه ګټه پکې ترلاسه کوي. دست که خریدیم شهر بردیم مردم خوش میکنش، بازارش خوب است که مردم خوش لارش میگه وطنی است. در ڈبی 5 روپیه میپا 10 روپیه میپا 400-500 روپیه میشه تا شام بس واپس خانه خو میایم. بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو سږني حاصل د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي سږ کال به دوی د ځمکنیو توتانو 180 ټنه حاصل ولري. ټول ننګرهار کې په 350 جریبه ځمکه باندې ځمکني توتان لري چې د اټکل له مخې به سږ کال 180 ټنه حاصل ورکړي. دغه ځمکني توتان د ننګرهار په خوږیاڼو، سرورو، درنور، پچیراګام، ګوشته، کامه، کوز کونړ او ځینو نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو چې هلته په کمه اندازه دي. دغه اندازه چې کوم ولسوالیو کې کرل شوي دي د دې د لا پراختیا لپاره موږ لګیا یو کار کوو. د کرنې ریاست ویان اجمل سبحاني زیاتوي چې ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي او هڅه کوي چې کرکیله یې په عصري بڼه دود کړي.